د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست له لوري د مالیاتي قوانینو، طرزالعملونو، لارښودونو، لایحو، سیستمونو او لاسته راوړنو د پوهاوي یو ورځنی سیمینار په کابل پوهنتون کې د یاد پوهنتون د بېلابېلو څانګو محصلینو ته وړاندې شو. د پوهاوي په دغه سیمینار کې د عوایدو لوی ریاست تخنیکي مرستیال عبدالولي نوري د پریزنټیشن په بڼه د افغانستان د مالیاتو د پرمختګ تاریخي بهیر، د مالیاتي قوانینو د تعدیل په اړتیاوو، مالیاتي قوانینو ته په کتو د مالیاتو د ډولونو، پر عایداتو مالیات، په انتفاعي معاملو مالیات، موضوعي مالیات، ثابت مالیات، د ملکیتونو شتمنیو د انتقال مالیات، همدارنګه د مالیاتي معافیتونو، د مالیاتو د ټاکلو او ورکړې، د مالیاتو د ورکړې په طریقو، د مالیه ورکوونکو په حقونو او مکلفیتونو او په اړوند نورو برخو هر اړخیز معلومات وړاندې شول. کسی یک موتر داره، موتر خوب لوکس داره، بابت داشتن این موتر سالانه به دولت مالیه میده، اما او سیستم در افغانستان نیست. ما در واقع مالیه بر دارایی ما مالیات بر فروش دارایی است. هر وقت من خانه خود فروختم بابت فروش خانه خود مالیه میده، بیا موتر خود فروختم بابت فروش موتر مالیه میپردازم. د افغانستان د مالیاتي نظام په تړاو د دغه هر اړخیز معلوماتي علمي سیمینار د ترسره کولو له امله محصلینو هم خوښي څرګنده کړه او د مالیې وزارت څخه یې مننه وکړه چې د معلوماتو او ظرفیت لوړونې په موخه داسې ګټور معلوماتي علمي سیمینارونه په لار اچوي. د دغه سیمینار په لړ کې د محصلینو پوښتنو ته هر اړخیز ځوابونه ورکول شول او د هغوی نظرونه او وړاندیزونه هم واوریدل شول. د یادونې وړ ده چې د مالیې وزارت تل هڅه کوي ترڅو د خپلو مسؤلیتونو اړوند برخو کې هیوادوالو ته معلوماتي سیمینارونه په لار واچوي ترڅو د مالیې وزارت د فعالیتونو، مسؤلیتونو او لاسته راوړنو په تړاو لازم معلومات وړاندې شي او هم د ظرفیت لوړونې او مسلکیتوب په برخو کې ګټورې پایلې ولري.